استاد رحیم شاه د هیواد او هیوادوالو رښتینی خدمتګار او د ځوان نسل روزونکی دی. زه له دې ځایه په مسؤلو ادارو باندې غږ کوم چې د استاد رحیم شاه په ژغورنه کې دی رښتیني او کوټلي ګامونه پورته کړي. بخښنه غواړم استاد، وبخښئ. تاسو چې په کومه نرمه لهجه خبرې کوئ، کله د بندو او سختو زړونو باندې تاثیر کوي. او زما خبرې هم د برمته شوي استاد پوهنوال رحیم شاه په څېر نرمې دي. خو دې هېواد کې نرمې خبرې د تیږو نه په سختو زړونو باندې اثر نه کوي. دلته چارواکو او زورواکو ته ارزښت ورکول کیږي. دلته د قلم خاوندانو خبرې بې ارزښته دي. پوهنتونونه، استادان او د پوهنې ټول ډګر د دې هېواد رښتیني ساتونکي دي. دا ځکه چې د ملت فکري ساتنه دلته کیږي. اوس محترم استاد عبدالاحد ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راسي، په سخت انداز خپله وینا تاسو ته واورئ. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. له اغلو ښاغلو میلمنو، قمندان صاحب، وکیل صاحب جبار خان، استادانو او محصلینو ډیره مننه کوم چې د استاد لپاره جوړه شوې غونډه کې موږ سره ځان غم شریک بولي. په دې موږ او تاسې ټول پوهیږو چې د علم ډیوه د جهالت پر راغلي طوفان کې بله ساتل د جاهل کار نه دی. د علم د غرونو په اوچتو څوکو او د جهالت په تورو وریځو او راغلي طوفانونو کې الوتل د ټپوس کار نه دی. دا د شاهین کار دی، د شاهین. او شاهین ښاغلی استاد دی. زه د ښاغلي استاد نشتون د علم په ډګر کې ناورین بولم او د مسؤلو ادارو نه هیله کوم چې زر تر زر لاس په کار شي او د استاد څښتونکي دی د قانون منګولو ته وسپاري. او که نه مسؤلین دې په دې پوه شي چې د پوهنتون نه نظام جوړېدی شي. نظام که دا نظام نااهله چارواکو ته په لاس ورغی نو موږ بیا غلی نشو پاتې کېدلی. واټونو ته راووځو او دې ته به موږ ښیو چې دا ظالم چارواکي زورواکي څنګه له دې ټولنې ورک کړو. نه مې پرېږدئ چې دا سختې خبرې وکړم. په پای کې زه د استاد نه ډېره بښنه غواړم چې ما د ده په خبرو کې مداخله وکړله. خو یقین وکړئ چې دا مداخله زما د شخصي غرایزو دپاره نه ده. یوازې او یوازې د استاد پوهنوال رحیم شاه د ژغورنې لپاره وه. موږ د استاد ازادېدل غواړو. موږ د استاد ازادېدل غواړو.
وروسته له هغې چې تېره ورځ د هلمند د سولې ولسي کاروان یې دفتر مخې ته پرلط پیل کړ، له دغه حرکت یې خپل ملاتړ اعلان کړ. د دغه کاروان ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته وویل دوی به په کابل کې د یوناما د دفتر پرېږده یاره، بیخي خوله دې راته تنګ که. والا کامیده دا ته څه شی کوې؟ ته خبر نه یې؟ د څه شي نه؟ نن په قرارګاه کې د یو برمته شوي دولتي کس په هکله شوې پرېکړه عملي کېږي، نو ډېره ښایسته ننداره به جوړه شي. دا برمته شوی کس څوک دی؟ والله که دومره پوهېږم، خو وایي چې د پوهنتون یو استاد دی. د پوهنتون استاد؟ په پوهنتون کې خو استادي څه جرم او ګناه نه ده. زما غوندې خلک هم شته چې په مغه پوهنتون کې یې درس ویلی. دې کې نو څه خبره ده؟ زما په اند دغه شیردل باندې داسې ناپاوري یم. هغه څنګه؟ هغه دا چې د جبار سره اړیکې لري، داسې نه چې استاد ته کومه لوبه جوړه کړي. پوه شومه، ښه وه چې وده ویلې. واورئ ورونو، تاسو ټولو ته وایم موږ او تاسې له یو بل سره وعده کړې وه، قول هم ورکړی و چې د ژوند تر پایه به د یو بل په خوا کې اوسېږو او د حق غږ به تل اوچت ساتو. همداسې نه دی مجاهدینو ورونو؟ دا نوه کې بیا څه ویل غواړي؟ نن خبر سوم چې یو استاد مو برمته کړی دی، خو په دې سم خبر نه یم چې دا کوم استاد او چا برمته کړی دی. که چېرته جرم او ګناه د محمدي شریعت پر بنسټ ثابته نه وي، نو هغه کس ته سزا ورکول په خپله یوه لویه ګناه ده. نوکیه د مرداره خوله دې بنده که، که نه در ماته ومې ته څوک یې چې موږ تا ته حساب درکړو؟ هغه ستا استاد رحیم شاه نومېږي، هسې هم سم سړی نه دی، خو ته یې ګټې ځکه چې ستا استاد دی. په دا واله خوله دې لوی لوی خبرې مه کوه، که نه غاښونه دې در ماتوم. والا که په تا څه خبره ده، خو استاد یې ده. سیال زویه، دغه کتاب ده چې د دې په اړه ما تا ته ویلي وو، دلې تا ته ډالۍ وي. مننه کوم استاد. نن پوره یوه اونۍ وشوه چې د پوهنتون د استاد په هکله باندې موږ هېڅ ډول معلومات نه لرو. زه د نن ورځې تر پایه پورې د دې مسلې پایله غواړم. ګورئ، که چېرې د پوهنتون استادانو په اعتصاب لاس پورې کړ، نو بیا به نه تاسو ته دا یونیفورم پاتې وي او نه ماته دا چوکۍ. تاسو د هغې د زور او ارزښت نه نه خبر. ګوره، مخکې له دې نه چې محصلین په لاریون پیل وکړي، مدني فعالانو په لاریون پیل وکړو. موږ باید لاس په کار شو. که چېرته موږ او تاسو لاس په کار نه شو، نو کېدی شي د استادانو په وینا محصلینو مظاهره وکړي. قمندان صاحب، موږ وړاندې خپلې هڅې کړې دي. هڅې نه غواړم، پایله غواړم، پایله. سمه ده قمندان صاحب، موږ به د قانون په رڼا کې او د راپور د مخې خپل عملیات پیل کړو. بس تاسو واجب په لاس په کار شئ او خپل وظیفې ته دوام ورکړئ. سمه ده قمندان صاحب.
ځکه تمامه شپه ورځ ته کتاب لولې راځه سیاله احتیاط ښه دی خو کتابونه ته ډېر لولې بیا له مانه ښه پوهېږې اوس دې سمه خبره وکړه حمیده ما خو په کتابونو کې داسې لوستلي دي چې د یو بېګناه کس وژل د الله تعالی پر وړاندې د ټولې نړۍ د انسانانو د وژل په څېر دی او حمیده هغه استاد زه ښه پېژنم چې هغه څه رقم سړی دی هغه ډېر یو نیک انسان دی نو بیا داسې ولې داسې یو بېګناه کس وژل شي لږ ورو خبرې کوه ورو ستا خبره سمه ده خو قمندان شیردل څوک وپوهوي که یې ورته ووایې خو چې په غوسه به یي ګوره حمیده د الله تعالی غوسه د شیردل د غوسې نه ډېره سخته ده موږ او تاسې د الله تعالی پر وړاندې حساب ورکوونکي یو نه د شیردل پر وړاندې شیردل څوک دی ستا خبرې سمې دي وروره چې سمې دي نو پاڅېږه چې استاد پیدا کړو راخلاصې کړو چې ناوخته کېږي جګ سمې ده په دې کلا کې و او نه یې شاوخوا نښې نښانې ښکاري الوی کلا ته به لاړ شو حتما به همالته وي نه 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 هلته ډېر خطرناک ځای دی هلته داسې دی لکه د دوزخ دره که ډارېږې ته اوسه زه لاړم دی هلته خطرناک ځای دی ما ته وایه د جبار خان سره اوږه وهل د کمرې سره اوږه وهل دي ودې نه لیدل چې هغه مزای ابراهیم شاه او د هغه وفادار شاګرد دي څنګه نه مخې لرې کړل خان صاحب دا ته څه وایې وایم ته د جبار خان څخه کم نه یې نو بیا ماته غوږ شه چې څه درته وایم سمه ده لکه څنګه چې په ښار کې مدني فعالان واټونو ته راووتل همداسې استادان او محصلین هم ګواښ کړی دی چې د ښار واټونو ته به راوځي خو دا قمندان سالم داسې کم کار ترسره نه کړي چې زموږ ټوله دا راجوړه لوبه راخرابه کړي ګوره توربازه ستا دنده به دی چې قمندانۍ ته تللې لارې به ټولې د خپل څار لاندې ونیسي هر څه چې په خپلو سترګو ویني ما ته به په وخت و زمان احوال راکړي خان صاحب هلته خو زموږ کسان شته هغوی دا کار کوي ته بېغمه اوسېږه او هلته خو زموږ کسان شته هغوی دا کار کوي زه چې څه درته وایم هغه ترسره کړه سمه ده صاحب
دا څه کوې زویه لاسونه به مې راکوږ کړې ما چیرې به تاسو کورنۍ زموږ د قومندان صاحب شرط پوره نه کړو نو اوس به دې په اړه باندې عملي پرېکړه کېږي زموږ کورنۍ د قومندان کوم شرط نه دی پوره کړی کوم شرط د پیسو شرط زما د خوشي کېدو په بدل کې 100 روپۍ غوښتل شوي دي 3 لکه 3 لکه افغانۍ نه 3 لکه افغانۍ ډالر دا څه وایې زموږ کره خو 3 لکه افغانۍ هم نشته دی ته ډالر یادې اوس ما چیرې بې زویه ماته زوی مه یوه ستا زوی نه یم زه خپلو شاګردانو ته اکثر د زوی خطاب کوم زه نه ستا زوی یم او نه ستا شاګرد نو بیا ما چیرې بې چیرې مې بې مغزه مې مه خرابوه بوډا اوس به پوه شې چې چېرته دې بیم سیاله نه نه دا ولې امید دا ولې دې پرې نه ښودل سیال زموږ ملګری ده موږ سیال نه ویشته هغه بل ملعون استاد مې ته چې شاته ورپسې ناست و هغه یې استاد د پلار په ځای ده د پلار په ځای ده صحیح ده دا ویسې هلته د هغه په ځای نه باش کشه ګوره قومندان صاحب ښه کار نه کوې قومندان صاحب سم کار نه کوې دور محمده دوربینداره ټوپک لرې دغه موټر سایکل واخله او هغوی پسې ورشه تر آخري حد دوانه به یې تعقیبوي او چېرته چې دې ولیدل دواړه هم سیال او هم هغه استاد دواړه د سپي په مرګ مردار ده ورځه پې ته چېرته وې ګلابه ولې د وختي خبر رانه کوم مخابره کې چیغې واغم تاسو خپل مخابره قصه کې نه یاست خپل مشر سره څوک همداسې خبرې کوي بې ادبه دا ورته ویلو چې د غونډۍ سره به نه ښکته کېږي دلته څه بد کوې ورځه ورک شه ځه قومندان صاحب دا خو سیال دی ولا څومره وکې دولت پسې جنګېږي سیال دی هو قومندان صاحب دا سیال دی فکر کوم چې استاد هم دره تختولی ده مه کوه سیال سره ګوره قومندان صاحب سیال سره خراب یې وکړئ ده زما ژوند ژغورلی دی قومندان صاحب دا مجرم نه دی دا استاد څنګه تاسو د منګلو زندان کې مو وروست نه کړې زه به جبار نه یم